که زما مرضی و خپله ما به ځان له و جوړ کړی د تیارو په ماښامي کې د ښایسته ستورو نه کور. جی بالکل، دا شاعري د پروفیسر ډاکټر سلما شاهین تمغه امتیاز د یو نظم یوه برخه ده. محترمه سلما شاهین که یو خوا یوه ډیره ښه شاعره ده، نو بل خوا هغه د ژبې او ادبیاتو په برخه کې د 37 کلونو یوه پراخه تدریسي او تحقیقي تجربه لري. پښتو لسانیاتو کې په کال 2002 کې د پیښور پوهنتون نه PhD کړې ده. پښتو ادب کې د عصري نظم ارتقا د 100 کلونو تجزیه. د ډاکټر سلما شاهین د PhD د مقالې سرلیک وو. پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون کې د ډایرکټرې په حیث تر 12 کلونو ذمهوارۍ ترسره کړې دي. پیښور پوهنتون کې د پښتون میوزیم بنیاد ایښودل، د پښتو اکیډمیک جورنال پیژندنه او معیار اوچتول او د MPhil او PhD پروګرامونو پیل یې لوی لاسته راوړنې دي. د پښتو اکیډمۍ پیښور پوهنتون او لوک ورسا اسلام آباد ترمنځ همکاري هم د سلما شاهین یوه لویه لاسته راوړنه ده، ځکه چې د دې همکارۍ په نتیجه کې د پښتني کلتور او ادب 40 پراجیکټونه مکمل شوي دي. د پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون لخوا د شاعرانو، لیکوالانو او محققینو د 100 پورې څیړنیز آثار خپرېدل هم د دې له برکته یقیني شوي دي. ډاکټر سلما شاهین د پښتو ادب، کلتور او تاریخ ګڼ سیمینارونه او ورکشاپونه ارګنایز کړي دي. د ملي او نړیوالو ژبنو ادارو سره علمي همکاري کړې ده. د پښتو رسم الخط، فولکلور، ولسي ادب، پښتنه ټولنه کې د ښځو حیثیت او په نورو ډیرو اهمو موضوعاتو یې د یادونې وړ علمي او معلوماتي څیړنې کړې دي. د بیلابیلو پوهنتونونو د سینټ، اکیډمیک کونسل او سلیکشن بورډز د غړي، د پیمرا د شکایتونو د کونسل غړي، د هایر ایجوکیشن کمیشن د علاقوي ژبو د مشورتي کمیټې د غړي، د خیبر پختونخوا حکومت د ثقافتي کمیټو د غړي، د پاکستان ویمن رائټرز فورم پیښور د مشرې او داسې د نورو مهمو فورمونو او تنظیمونو د غړي او مشرې په حیثیت یې د ژبې، ادب او اړونده نماینده شخصیتونو د ښېګړې ذمهوارۍ ترسره کړي دي. په غوره کار، زیار او ادبي خدماتو په کال 2008 کې د پاکستان حکومت په صدارتي ایوارډ تمغه امتیاز قدرولې او نازولې ده. د شعر و ادب، لیک او تخلیق د خدماتو په لړ کې د سعودي عرب، چین، کینیډا، دوبۍ، جرمني او قطر سفرونه کړي دي. د 18 پورې کتابونه چاپ دي. ذکر شوی شاعري نظم یوه برخه ده. پوره نظم داسې دی: زه په خپله مرضی نه یم، ته په خپله مرضی نه یې. زه په خپله مرضی نه یم، ته په خپله مرضی نه یې. د طاقت د زور یاري ده، څوک په خپله مرضی نه دي. که زما مرضی و خپله ما به ځان له و جوړ کړی د تیارو په ماښامي کې د ښایسته ستورو نه کور. د سپرلو او د ګلونو د وږمو به بادشاهي وه. د سپرلو او د ګلونو د وږمو به بادشاهي وه. ستا د سترګو په خمار به دا دنیا
ټوله نشه وه، خو جانانه داسې نه ده، که زما مرضي ده خپله ته یې ګیر په زنځیرونو. د تلي پیرونه شعري مجموعې هر نظم او ټوله شاعري په ډیره خوږه، پسته او مهینه پیرایه کې ده چې لوستونکي او اوریدونکي ترې نه یوازې د فنون لطیفه خوند رنګ اخیستی شي، بلکې د زمانې او اثر د روان ژوند ښایسته کولو دپاره ترې ژوره تجربه او مقصد هم ترلاسه کولی شي. پروفیسر ډاکټر سلما شاهین دا وخت موږ سره موجوده د پښتو ادب، ژبې او ثقافت د ښېګړې یوه لویه اساسه ده، باید ډیره وقدرولی شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.